السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو فاروق جان حسین یم. اکثر ملګري اپډیټ غواړي دا زناور په حواله باندې چې څه وشو څه ونه شو څه ترتیب وشو. هغه اپډیټ له در کومه خو د هغې نه وړاندې یو وایس دی چې د ګروپونو کې ډېر زیات تاویږي راتاویږي. ما ته په لومړۍ ورځ باندې راغلی و، نو د هغې په حواله باندې درته خبرې کوم، هغې ته لږ غوږ شئ. السلام علیکم. څنګه بچي؟ ښه. بچي دا تصویر یو د دې نه مخکې وایرل شوی و، د ماشوم فضل آباد کې ورسره څه چل شوی و، که تا ته یاد شي یو هفته مخکې. د دې ما پوره معلومات کړي، د دې پوره حساب کتاب دی. انکل خو تا ته پته ده که نه ISI کې دی. د دې پوره دې ګروپ چې دی اول په پنجاب کې تبعی وکړه، اخبارونو کې یا خاوند ته هغه ته به یادي زینب واقع چې شوی و پنجاب کې، ماشوم یې دغه کړی و او په ظلم باندې مړه کړی و او زیاتې ورسره خدا نه خواسته کړی و که نه. انیویز بیا دا تحقیقات کېده نو دا یو دغه دی، یو ګروپ دی، یو ګینګ دی. هغه دی ډارک ویب دپاره کار کوي. ډارک ویب وایي د بهر ملک کې چې کوم خلک دي مالداره، نو هغې باندې اوس چې دی نو د شرابو د پوډرو د دې نورو څیزونو نشه نه خیږي. د هغې اوس دا نشه ده چې د غریبو ملکونو ته خلکو ته ډالرې ورکوي او هغې دغه شان ماشومانو سره ظلم کوي. نو دې ته کیمره نیولي د لایو براډکاسټ کوي په بار ملکونو کې، او هلته نه ورته هغه مالداره خلک وایي اوس دې دا ځای کټ کا، اوس ولې دا ځای کټ کا، اوس دې دې ځای نه وینه راوباسه، او ماشوم چغې وایي او دا چغې هغې له دغه سیټسفیکشن ورکوي. دا یو ډېر لوی تھیري ده. زما په خیال چې ستا خاوند ته پته یې پړه لیکه کس دی. مطلب مې د خبرې دا دی بچیا چې د دې پوسټونو د دې سټیټسو نه اسم نه جوړیږي. خپل بچی خیال ساتل شروع کوي، دکانونو ته ماشومان ملیږي، د پاپړونو دار څه چې وروړي قطن ملیږي. په چا م اعتبار مه کوئ چې دی خو د ترور زوی دی لاړ دي شي ورسره، دا خو د ماما زوی دی لاړ دي شي ورسره، دی ماما دی ورسره دی لاړ شي، دی کاکا دی ورسره د شپو کې ورکره دی لاړ شي. دا شي سپری دی ځکه چې ډالرز چې دي که نه، ډالرز د انسان نه ځناور جوړوي، او چې د انسان نه جانور جوړ شي که نه هغه بیا داروخ اختیاروي. یو هفته مخکې چې فضل آباد کې ماشومې سره کیس شوی و، نو هغه هم ما هغې ته ویلي و، سیمودي ته او زما هلته چې کوم فرینډز دي ټولو ته ما ویلي چې زما میسیج سرکولیټ کوي، دا اوس شروع شوه، اوس به دې نه نیکسټ کوره بل ځای به کېږي، اوس به دا بل ځای کېږي. دیٹ مینس چې دا زناور نه دی، زناور نه دی بچې، دا انسانان دي، دا انسان کوي. او ماشومې دومره یرولي چې هغه به غږ هم ونه کړي چې دا ما سره چا انسان کړي، یا را سره چا ماما چا کړي، یا چاته دکاندار کړي. ځکه چې ماشوم عموما ګوټ ته یا کمرې ته یا کور ته د چا اله ځي چې هغه پیژني. انون کس سره ماشوم کلم نه ځي. بچی خیال ساتئ، د خپلو بچو سره ملګرتیا شروع کړئ، د موبایلونو باندې گیمونو دا څه کم کړئ، خپلو بچو سره زیات ټایم تیروئ. حالات ډیر زیات خراب دي، ستاسو د سوچ نم زیات خراب دي. بچي د دې نه مخکې چې څه حادثه زمونږ کورونو ته راشي، نو د الله نه به خیر غواړو، مونځ او دس پکو او ځان به پاک سوتره ساتو. اصل کې دې چې کومې دا خبرې وکړلې نو دا په خپل ځای باندې بالکل درست دي، چې د دې نه وړاندې کوم واقعات شو د ماشومانو جنکو په حقله باندې د کیلینګ د وژنې او د هغې د ظلم کومه انتها چې شوه، نو هغه ټیک ته دغه یو ګینګ روان دی. خو څومره چې د فضل آباد واقعه ده یا زموږ د علاقې دا واقعه ده، نو د دې سره هیڅ قسمه تړون نشته، ځکه چې کسانو موږ د خپله باندې دا ځناور چې کوم کسانو باندې حملې کړي دي هغوی لیدلې. بل دا چې کله د دویم ماشوم باندې دا ځناور حمله آور شو، نو هغه کس هغه زما سره په ویډیو کې شته دی چې هغه وایي چې یاره دا ماشوم په ځمکه پروت و او هغه ځناور ورته په سینه باندې ناست دی او خوله یې ورته په د ګس طرف باندې خښه کړې وه او هغه په ګزار باندې چې کوم دی هغه ترې شړلی دی، لرې کړی دی. نو د دغه ګینګ د دې واقعې سره هېڅ قسمه تعلق نشته. البته چونکې د ماشومانو جنکو دا قصې ډېرې زیاتې روانې دي، نو پکار دا چې موږ د خپلو ماشومانو ډېر زیات خیال وساتو او ډېر زیات شو، خاص کر په پښتنو کې. نو انشاءالله د دغه به کوو. بیا هم ځینې ملګري دا کوي چې یاره ماشومان مدرسو یا سکولونو ته نه ځي. نو ګورئ پښتانه یو بهادر قوم دی
او تاسو ته دا پته چې دی په جنګ کې او په امن کې هم خپل د تعلیمي سلسله نه کټ کوي. نو انشاءالله تعلیمي سلسله به موږ جاري ساتو او د دې باندې به هېڅ قسمه کمپرومایز نه کوو. خیر دی موږ به خپل ماشوم له وخت ورکو او دا یاره ده څه وخته پورې چونکې هسې هم پکار دی د دې نه علاوه د دنیا واقعات رالل او ماشومان چې کوم دی هغې کې ضایع شو. نو پکار دا چې موږ خپل ماشومان د نظر لاندې وساتو. ډېر زیات هر ځای کې یو فتنه ده یو فساد دی نو وایي دغه ترتیب به کوو. باقي د دې ښځې خبرې هم تاسو واورېدلې. بیا هم ډېره زیاته مننه ستاسو د ټولو د ویډیو د کتنې پروګرام د سره شیر کړئ. ډېره زیاته مننه وی او بی ماشومان یا د ژوند چې کم موږ اکټیویټیز دي هغه به برقرار ساتو، هغه به پرېږدو نه، مقابله به کوو او ډاډ کر مقابله به کوو. او باقي چې کوم دغه ده په دې 72 ګنټو کې مطلب د 3 ورځو کې هیڅ قسمه د حملې یا چې کوم دی د ښکاره کېدو څه ذکر رانلې. البته یو کس نیم دغه کړی و خو هغه هم لکه داسې اتھینټیک خبر نه و چې هغه و چې یاره ما ولیده خو هغه چې کوم دی ما راوانهخېسته ما پرېښوده. باقي الله دې رحم وکړي 13 ورځو کې پې ډزې شوي دي او دا کس په وینا مطابق چې دغه څیز یو ډز لګېدلی دی. نو الله دې وکړي چې دا یو ډز لګېدلی او دا مړ شوی هغه که غار کې مړ یا چېرته فصلونو کې مړ پروت وي نو دا خو به نور هم خوند وکړي. خو دې 3 ورځو کې چې کوم دی هغې هېڅ قسمه دغه رانه کړ. بیا هم موږ به انشاءالله کوم کسان چې دي چاته چې کوم ځای حواله شوی دی هغه ښه ښکلي لګیا دي هغه خپله ډیوټي کوي او انشاءالله ډېر زر به تاسو سره دا خبر شریکو چې هغه ځناور ګیر شو هغه چې هر څه دي او تاسو به یریږئ نه، تاسو به چې کوم دی مقابله کوئ او باقي چې کوم څه قسم پوښتنې زه به تاسو له اپډیټ در کوم انشاءالله. پروګرام مې در سره شیر کوي ځکه چې ستاسو شیر هغه کسان ته به انشاءالله زما غږ رسوي کوم چې د دې خبرې په تمه چې یاره فاروق جان به څه وایي. بیا هم ډېره زیاته مننه په دې تېره ویډیو کې تاسو زه سپورټ کړی وم او ما ته د مختلفو ملکونو نه د افغانستان نه دوبۍ نه یا چې کوم د پښتانه د دنیا په کم خاوره کې چې هم دي هغوی ما سره رابطې کوي او زما ماله داد او ډاډ دواړه راکوي. نو ډېره زیاته د هغوی ټولو مننه. په کم وطن کې هم چې مسافر دي الله دې روغ او جوړ ساتي او د هغوی بچي چې کوم دلته دي الله دې په امن او امان کې ساتي او انشاءالله د ژوند یوه اکټیویټي به د دې څیزونو میزونو د وجې نه پرېږدو د دې به مقابله کوو او هر سړی به چې کوم دی بیا هم تاسو احتیاطاً اویر اوسېږئ ځکه چې د مړینې هېڅ قسمه دغه خبره موږ ته پورې اوس پورې نه ده راغلی او نه د ګېرېدو نه چې کوم دی د وتلو. البته ځینې کسان ما سره رابطه کوي چې هلکه زموږ ځای کې ولیدلی شو زموږ ځای کې ولیدلی شو خو ما ته اوس دا پته نشته چې کوم ځناور دلته دی چې دا دغه دی او که نه دی بیا هم وتلی شي او ګرځېدلی هم شي. نو انشاءالله دغه به رانیسو دغه به مقابله کوو. خو دا زنانه چې کومې خبرې وکړلې د دې سره هېڅ قسمه تعلق نشته دی د دې سره هېڅ قسمه خبره نشته دی ځکه چې هغې خپل یو آیډیا ورکړې ده. اگر چې ما ته د دې کم ډارک ویب و د دې ما ته مخکې نه پته وه چې یاره داسې یو ویب شته دی چې هغه دا کم بې ضمیره خلک دی هغوی دا استعمالي او هغه خپل یو قسم ویډیوګانې پې ګوري نو هغې سره به دغه څه سیسټم به رواني او هغه پکې هغې څه حوالې هم ورکړلې نو دغه بیل یو ګینګ دی خو دلته چې کوم دا ګینګ دی نو د دې دغه څه تعلق نشته دی دا د زناور دغه دی او دا زناور باقاعده لیدلی شوی دی دا انسانانو نه دی کړی او نه چې کوم دی انسانان داسې دا کولی شي. بلکل بعضې وخت کې خو کېږي انسانان الله دې رحم وکړي خو زه یم چې دا مرکه دا کار دا د انسان نه دی ځکه زناور لیدلی شوی دی او د دغې خبرې د دې سره هېڅ قسمه تعلق نشته. بیا هم چېرته چې خوشحاله او آباد اوسئ زما پیج د سره لایک کړئ پروګرام د سره شیر کړئ د الله په امان.